الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو مشرانو ورونو خویندو او ټول افغانانو. زه دلته د وصال پروډکشن لخوا ستاسو خدمت ته حاضر یم. دا زما لپاره یو ویاړ دی چې په دې ستر ښکلې او پرتمینه غونډه کې ګډون کوم. وصال پروډکشن یوازې یو رسنۍ نه ده، دا د یو ملت غږ دی د هغه کسانو لپاره چې الهام بخښونکې فضا کې غواړي خپل هویت وساتي، خپل کلتور ژوندی وساتي او خپلې کیسې نړۍ ته وښیي. زموږ هدف دا دی چې د افغان کاناډایانو غږ پورته کړو، زموږ د ماشومانو لپاره یو هویت جوړ کړو او یو بل ته یاد کړو چې موږ هر ځای کې خپل ارزښتونه او خپل فرهنګ ته کار کوو. نن دلته تاسو نه یوازې سوداګري کوئ بلکې یو کلتور ښکاره کوئ. دا بازار نه یوازې یو بازار دی بلکې د موږ د افغانانو لپاره د کلتور او همدارنګه د ویاړ ځای دی چې خپل کلتور نړۍ ته همدارنګه په کاناډا کې خلکو ته وښیو. موږ باور لرو چې دا ډول پروګرامونه نه یوازې سوداګري ته وده ورکوي بلکې زموږ ترمنځ مینه، یووالی، اتحاد او تفاهم هم زیاتوي. ستاسو ملاتړ زموږ لپاره ډېر ارزښتمند دی او موږ هیلهمند یو چې د راتلونکو پروګرامونو لپاره هم تاسو ته خدمت وکړو. راځئ دې بازار ته حمایت ورکړئ، دې بازار ته سپورټ ورکړئ تر څو موږ وکولی سو دغه ډول پروګرامونه په آینده کې تاسو ته چمتو کړو. بیا هم تاسو ټولو نه نړۍ مننه کوم چې په دې بازار ته راغلي یاستئ او جناب کاکړ صاحب هم ډېره مننه کوم چې واقعیت زیار یې باسلی دا ډول پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو ټولو نه نړۍ مننه، له بازار نه خوند واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم.